کابل ښار د خصوصي ښوونځیو اتحادیې معاون موږ نن د دې لپاره راټول شوي یاستو چې شپږ میاشتې کېږي چې موږ معلمین معاش نه ده اخیستی او موږ د عمل میاشته کې وزارت محترم معارف ته د خپل 3 سناریو مخکې کړلې چې 3 سناریو کې د موږ خواستونه ټول ول پکې هغه سناریو کې خواستونه همدا ول چې معاش د معلمو سرنوشت د شاګردانو او د موږ د کرایې پرداخت او قرضدهي وه چې موږ ته باید دولت قرضدهي بدون مفاد موږ ته راکړي نو شپږ میاشتې کېږي چې د موږ معلمینو معاش نه ده اخیستی او 3 میاشتې کېږي چې د موږ سناریو د وزیر صاحب محترم معارف په دفتر کې سته هغه موږ ته وایي چې موږ رئیس صاحب جمهور ته رسولې ده او رئیس صاحب جمهور نه هم تر اوسه موږ ته کوم جواب نه ده راغلی نو نن موږ په ده مجبوره شولو چې دلته رئیس وو هغه د خپل د معلمینو د خپل د شاګردانو سرنوشت باره کې او د خپل د 2500 خصوصي مکتبو سرنوشت باره کې حداقل پوه شو چې موږ څه شی وکړو آینده کې موږ ته وزارت د معارف یا رئیس صاحب جمهور حاضره ده